داسې چې د خپل بچیان له ټولو شانه راوګرځوو، د خپلوۍ قرابت دوستۍ له ټولو شانه راوګرځوو او یو مدرسې ته استوو، یو حافظ صاحب ته واستوو او سهار وختي له خوبه راپورته کوو. خامخا به مدرسه کې کله وهلم وي، کله ټکولم، کله خوش کوي، کله بله کیسه. خو د دې ټولو شانو باوجوده زما دا شیرین اولاد، زما دا ګران اولاد، زه بیا هم دلته راستوم، په یو درسګاه کې یو قاري صاحب ته کښېنوم. د دې مقصد دا دی چې هغه څه طلب کې دی چې موسی علیه السلام سفر ورپسې کړی، هغه څه دی زده کې چې موسی علیه السلام یې ارمان درلودی، هغه څه دی زده کې چې دی د الله په بندګانو کې یو خاص بنده سي، هغه څه دی زده کې چې د ده په برکت باندې به الله تبارک وتعالی د ده د ټولو قریبانو شفاعت الله به د ده د قبلوي د ټولو قریبانو مبارک. تاسو ته به دا ځای معلوم وي چې یو حافظ د لسو جهنمیانو انسانانو شفاعت کوي. دا قرآن یاد کوي، د قرآن باندې دا زندگی تیره کړه لکه دا زموږ حافظان الحمدلله ټوله متشري، یا یو ځای امام وي، یا مفتی وي، یا قاری وي، یا استاذ، بس دا زندگی پر د باندې په دې کې تیره سي. دا قرآن چې ده زده کړی دی او دا قرآن چې دی چاته وایي، په دغه ویلو باندې دی الله عز وجل هغه مقام ته رسوي چې کم مقام او مرتبه الله عز وجل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې تیله ما غواړه. دغه زموږ بچیان چې موږ له ډېره نازه دا ډېر ګران بچیان چې موږ بیا هم په کور کې نه پرېږدو، له ودو یې راګرځو، له نورو خوشحالیو یې راګرځو، د قریبانو له کورو یې راګرځو، له پکنیک او منظرو یې راګرځو، موږ ورته سبق یې خرابېږي. په دې سبق باندې دی هغې مرتبې ته رسېږي کم مرتبه چې الله تبارک وتعالی انبیا او رسولان جوړ کړي. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین. هغه چاته چې الله د خیر اراده وکړي، الله د خیر اراده وکړي، الله ښه اراده ورته کوي، نو الله تبارک وتعالی خپل دین ورزده کوي، خپل دین یې خبروي. د دغه مدرسو او د دغه مجلسو د دغه درسګاو د مقصد دی، دغه مطلب چې یو کامل انسان له ده جوړ شي، داسې انسان له ده جوړ شي چې دیم د خیر سړی وي او نور خلک هم د خیر ته راوبولي.